چې کله دا انسان مسلمان قبر کې کیښودلی شي ویدله دا عذاب په ده باندې راشي عذاب شروع شي نو چې کله د انسان د قرآن مجید څه حصه یاده کړې وي نو وی داغه د قرآن مجید دا حصه د سر طرف ته ودرېږي او سوي د عذاب ته څنګه به زه په چوکیدارۍ باندې ولاړ یم ته زما نه چې دې مخکې نشې تللی نو وی دغه عذاب د ښي سیډ نه راشي چې کله ښي سیډ ته راشي وی دغه ټیم کې د انسان دا مونځ ورته ودرېږي او سوي ورته په کم طرف باندې به ځې دا لار د تما بنده کړې ده مخې ته دې تله چې دی هغه نشته نو وی دا عذاب چپ طرف ته چې دی هغه را وګرځېږي نو وی چپ طرف ته رمضان او روجې دا راشي دا ورته ودرېږي چې لار دې کومه ده څنګه به ځې چې تر څو پورې مونږ دلته یو تا مخې ته مونږ چې دی هغه نه پرېږدو نو وی دا عذاب خپو طرف ته لاړ شي د خپو د طرفه چې راځي وی دغې ځای کې ورته زکات نفلي صدقات دا ورته ولاړي دا ورته ډال شي او مخې ته چې دی عذاب نه پرېږدي تر څو چې مونږ دلته کې یو تاسو دی انسان ته او دی مسلمان ته تکلیف دا نشئ رسولی نو تاسو ووایئ دا کشر رور ښه شو که منځنی ښه شو که مشر ښه شو کشر رور دا چې دی دا څه شو دا ښه شو نن مونږ د هغې کشري سره چې هغه عمل دی هغه بې وفایي دا څه کړې ده دا شروع کړې ده وی چې کله د دې حساب کتاب وشي وی الله تبارک وتعالی دغه مؤمن مسلمان ته د جنت د طرف نه یو دروازه یو کړکۍ کولاو کی هغې کې مزیدار هواګانې د جنت خوشبویې دا پکې شروع شي د لاندې د تقالین دا وغوړولی شي خو دې یوازې په دې قبر کې ډېر زیات پریشانی وی دې کې یو نوجوان یو ښایسته شکل والا انسان راشي ډېر زیات ښکلی ډېر زیات مزیدار د ده خواله راشي دی ورسره خبرې شروع کی وی ته څوک یې نو دغه نوجوان ورته وایي وي زه ستا نیک عمل یمه د قیامت پورې به زه ستا ملګری یمه زه به ستا سره دلته یم تا ته څوک تکلیف چې دی هغه دا نشي در رسولی نو تاسو ووایئ د کشر ورور سره خواري مینه پکار ده که د منځني او د مشر سره مثال مې دله درکو د مشر مثال د مال دی د منځني ورور مثال دا د خپلو بچو د بیبي دی او د کشر ورور مثال دا د عمل دی او چې کله بیا د قیامت ورځ شي او دا مړي د قبرونو نه پاسي بیا به د انسان سره ډېر زیات غمی پریشانه وي نو احادیثو کې راځي چې کم سړي دنیا کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا یې ویلي نو د دې انسان نه به دا لا اله الا الله مخې ته رواني سبحان الله دا به تینه ښي سیټ ته رواني الحمدلله دا به تینه چپ سیټ ته رواني الله اکبر دا به د سر د پاسه رواني او ولا حول ولا قوة الا بالله دا به پسې چې دی هغه شا طرف ته چې دی هغه رواني نو تاسو وایئ د چا سره زیات تعلق او ملګرتیا پکار ده د مشر ورور سره که د منځني سره که د کشري سره د مال سره که د بچو سره که نه د خپل عمل سره نن مونږه د خپل عمل سره بې وفایي شروع کړې ده هغې دوه ورونو لاس په لاس کې ورکړی دی کشري ورور چې هغه عمل دی
هغه مونږ چې دی هغه پرېښی دی. نزهة البساطین دا یو کتاب دی. دې کې د یو بزرگ ډېر واقعات پکې ذکر دي. یو بزرگ فرمایي یو جنازه کې شرکت وکړو. جنازه چې وشوله قبر ګټه وشو، مونږ را روان شو، ناڅاپه د یو غټې دماکې اواز مخصوص کو. مونږ ټول ویریدو ودریدو چې د قبر نه یو داسې هیبتناک اواز چې دی هغه راوچت شو. لږ ساعت مونږ ودریدو، دویم اواز د دماکې راوچت شو، د هغې نه زیات تیز. مونږ باندې ډېره پریشاني راله چې کیدای شي دې سړي باندې د قبر عذاب چته شروع شو. وی چې لږ ساعت وشو، یو دریم هیبتناک اواز د قبر نه اوچت شو. دې کې قبر وشلید او یو تک تور سپی د هغې نه چې دی هغه را ووتو. دا بزرګ وی الله تبارک وتعالی په طور د کشف باندې ما ته وښودل. ما د هغې سپي سره خبرې وکړلې، مې چې ته څه یې؟ دا درې اوازونه د څه وي؟ هغه سپی ما ته وایي چې زه د دې انسان بد عمل یم، زه د دې انسان ناکاره عمل یم چې کله زه به ده باندې رالم د عذاب دپاره، دې سړي به دنیا کې دوه عمله کول. یو به سورت یاسین لستو، یو به سورت تبارک الذی لستله. د دې سره سره به نور هم خپل اعمال چې دی هغه کول چې کله زه رالم د پاره د عذاب هغې سورت یاسین، هغې سورت تبارک الذی په ما باندې د ګرز گزار چې دی هغه وکړو. دا اواز د هغې تاسو واورېده. وی زه تېنه شاته نشم، بیا مې پې عمله کوله. نو وی دا دویم اواز هم چې واورېدو، دا هغوی په ما باندې دویم گزار چې دی هغه وکړو. وی چې کله هم دا دریم اواز واورېدو، وی د هغې نه تیز گزار یې را باندې وکړو، د هغې سره قبر وشلید او زه تېنه بهر ته چې دی هغه را ووتلم. نن مونږه د خپلو اعمالو نه څه رخ کړي دي؟ تور سپي رخ کړي دي. نن مونږ نیک عمل ته تیار نه یو. نزهة البساطین کی دا واقعه لیکلې ده. انسان د ده به عمل پکار راځي، خپل نیک عمل دا به د چې دی هغه پکار راځي. دنیا نه چې لاړې، مال د نه پاتې، رشته داران، خپل خپلوان، دا هر څه د نه پاتې، چې قبر ته لاړې بس تا سره به خپل عمل وس ملګري.